هغه مواد چې لکه موږ تاسو په یو اتاق کې خښتې سیمټ سیخ او دا شیان استعمال شوي دي په دې اتاق کې موږ تاسو لرو میز پیاله او ساعت او پلانکې شان په ډي ان اے کې چې کوم مواد استعمال شوي دي هغه مټیریلز چې هغه کې ورته وایي د هغې تعداد که موږ تاسو صرف نمونه ولیکو چې په دې مالیکول ډي ان اے کې کوم مواد استعمال شوي دي په دې کې علما وایي چې که موږ صرف د یو مالیکول ډي ان اے د موادو لیست ولیکو نو د کمپیوټر د A4 1,00,000 پیجونه به په دې باندې ډک شي یعنی صرف دا یو مالیکول کې چې کوم مواد استعمال شوي دي دې صرف نمونه کولی شي نو 100,000 صفحې د کمپیوټر A4 به په دې باندې ډک شي اوس تاسو فکر وکړئ چې داسې وړوکی شی چې په عادي میکروسکوپ نه لیدل کېږي بلکې الکترون میکروسکوپ باندې باید ولیدل شي په هغې چې مواد استعمال شوي دي کیمیاوي مواد دې صرف نمونه که موږ لیست جوړ کړو نو 100,000 یعنی 1,00,000 A4 پیجونه به د کمپیوټر په هغې باندې زیات شي اوس تاسو فکر وکړئ چې داسې ذات چې دا ټول مالیکول غیر جوړ کړي دا مواد یې راغ کړي دی په منظم طریقه باندې که لږ تغییر پکې راشي اتومات په ساختمان کې تغییر راشي ځکه د هر چا ډي ان اے د بل انسان سره فرق لري د نبات د حیوان د وزې د پسه د غوا د خر د هر شي او د انسان ډي ان اے سره فرق لري نو دغه مواد چې کله تغییر پکې راځي هلته په شکل او هغه کې تغییر راشي نو تاسو فکر وکړئ چې الله څومره باریک بین دی څومره لطیف ذات دی چې یو مالیکول ډي ان اے کې چې کوم مواد په منظم ترتیب استعمال شوي د هغې صرف نمونه 1,00,000 پیجونه نشي نو تاسو فکر وکړئ چې دا به څنګه هغه انجینر راټول کړي دلته بیا منظم کړي او د هغې نه به د انسان وجود جوړ کړی نو الله پاک چې لطیف ذات دی دومره لطافت بل هیڅوک په دې کائناتو کې نه لري هلته علم موږ او تاسو ولو چې علم یې څومره لوی دی عظمت یې څومره لوی دی قدرت یې څومره لوی دی دلته لطافت ګورو و د انسان د داخل جوړښت د جوړ کړی دی داسې باریکې جوړ کړی دی چې هغه شیان په میکروسکوپ عادي میکروسکوپ باندې هغه مواد نه لیدل کېږي هغه شیان ټول لا منظم کړي او جوړ کړي نو د انسان په ټولو ضروریاتو خواهشاتو هغه ته چې کوم شی ګټه رسي هغه شی ته کوم تاوان رسي هغه ټول باندې الله پاک پوهېږي بل څوک نه پوهېږي ځکه نو موږ تاسو په شریعت کې چې کوم شیان راغلي دا شیان تاسو کوئ هغه د انسان په نفع دي ځکه هغه باریک بین او علیم ذات دا ټول معلوم کړي دي او هغه شیان چې انسان ته تاوان لري ضرر لري هغه معلوم کړي چې دغه شیان د انسان د وجود ته تاوان لري ځکه چې دا خپله د جوړ کړی دی چې جوړ کړی دی نو انجینر ته د خپل موټر د خپل ماشین چې کوم ډیوایس یې جوړ کړی دی هغه ټول مشکلات هغه انجینر ته معلومېږي بل چاته نه معلومېږي نو هغه ذات چې د انسان او دا ټول کائنات یې جوړ کړي د هغې سره دوه شیان رالیږلي یو ته ویل کېږي تکویني قانون دا چې دا زموږ وجود د زموږ سترګې لیدل کوي بل څه نه کوي زموږ غوږونه اورېدل کوي زموږ پوزه صرف بوی معلوموي زموږ ژبه چې د خوند معلوموي زموږ پوستکی چې کوم یو دی دا ګرمي یخني نرموالی او زیږوالی معلوموي دروشتي معلوموي هر یو ته خپله وظیفه سپارلې ده زړه وینه پمپ کوي جګر هغه تصفیه کوي خپله سږي چې کومه ده د بیرون نه هوا اخلي او دا بدن ته ورکوي دا بدن کې په دې رګونو کې دا ټوله وینه اکسیجن او کاربن ډای اکساید اکسیجن وړي کاربن ډای اکساید بیرته واپس راوړي دا ټول ساختمان چې الله به جوړ کړی دغه قانون چې زموږ په وجود کې چل کېږي دې ته ویل کېږي تکویني قانون ورته ویل کېږي یا فطري قانون یا دې ته ویل کېږي موږ او تاسو ورته ویل نیچرل لا یعنی هغه طبیعي قانون یا اصول چې کوم دی د انسان په وجود کې هغه کېږي دا انسان د همدې قانون د نیچرل لا یا د تکویني قانون تابع دی دین اخوا ته دې خوا نشي کېدلی بل موږ او تاسو ته الله پاک یو بل قانون رالیږلی دی هغې ته ویل کېږي تشریعي قانون ورته ویل کېږي چې موږ او تاسو به د هغې مطابق خپله ژوند تېروو څه به خورو څه به نه خورو څه به اغوندو څه به نه اغوندو چېرته به شپه کوو چېرته به شپه نه کوو څه وخت به پورته کېږو څه وخت به کسب کوو کوم کسب به کوو کوم به نه کوو کوم تجارت به کوو کوم تجارت به نه کوو څه کوم شیان چې د موږ په زندګۍ کې ضروري دي او زموږ د زندګۍ پورې مربوط دي موږ به کوم اعمال او کړه وړه سرته رسوو دغه دپاره چې کوم قانون او اصول جوړ شوی دې ته ویل کېږي شریعت او دې ته ویل کېږي تشریعي قانون لکه موږ او تاسو په یو مملکت کې مدني قانون بیل لرو اساسي قانون بیل لرو جزا قانون بیل لرو ترافیکي قانون بیل لرو یا پولیس قانون بیل لرو د هر یو قانون ځان ته مادې لري ځان ته ځان دغه لري او د دې قوانینو په نظر کې نیولو سره موږ او تاسو د خپله زندګي بولو نو دغه شریعت چې الله پاک رالیږلی دا اصلا د انسان هغه تکویني قانون تظاهر دی چې تکوین کې موږ د تشه تابع یو نو شریعت کې الله پاک همغه قانون رالیږلی اوس موږ په تکویني لحاظ په فزیکي لحاظ نیچرل لا کې د الله د قانون تابع یو د هغې نه ذره قدر دې خوا نه شو تللی که کله مخالفت د هغې نه شروع شو انسان مړ کېږي انسان د منځه ځي هر وجود چې د منځه ځي وجه دا ده چې دا د تکویني او د نیچرل لا د قانون مخالفت شروع کړي چې مخالفت شروع کړي به سړی مړ شي
بس ختم شو. د بل زندګۍ دپاره الله پاک مونږ ته تشریعي قانون رالیږلی دی چې تاسو به د خپل وجود نه، د خپل پنځو حواسو نه، د خپل مغز نه، د خپل زړه نه، د خپل سږو نه، د خپل وجود نه به څه قسم تاسو کار اخلئ. نو دې ته ویل کېږي تشریعي قانون. و دې تشریعي قانون کې ټول هغه شیان مد نظر نیول شوي دي چې کوم د الله پاک د علم پورې مربوط دي، کوم د الله پاک د عظمت پورې مربوط دي، کوم د الله پاک لطافت پورې مربوط دي. نو دغه د الله پاک صفات دا اصلا د انسان ته چې کوم شریعت راغلی په دې کې باقاعده راڅرګند شوی دی. د الله پاک ټول صفات چې دا کامل دي، نو دا شریعت هم چې کوم دا کامل شریعت دی. په دې کې گنجایش د دې نشته چې تغییر پکې راشي، ځکه د الله پاک هغه عظمت، قدرت، علم، لطافت دا ټول شیان کامل دي. او موږ تاسو د هغې ټول مثالونه په ساینسي علومو کې ولوستل، نو چې هلته دومره زیات علم ولري، دومره لطیف ذاتي، دومره عظمت ولري، نو هغه چې کوم خبرې کړي هغه خبره هم د همدې علم د منبع نه راغلي دي، همدې عظمت د منبع نه راغلي دي، هغې لطافت د منبع نه دا خبره راغلې ده. هغه ټول شیان مد نظر نیولی شوي دي. نو دا د لطیف صفت چې کوم یو دی دا موږ ته دا معلوموي چې موږ او تاسو په ټولو شیانو کې د الله پاک د شریعت تابع شو. په تکویني لحاظ په نیچرل لا کې هم تابع یو، اسم موږ خو بل څه نشو کولی. زموږ سترګې غیر د لیدلو نه بل کار نشي کولی، زړه هم د پم کول نه بل کار نشي کولی، غوږونه هم بغیر د اورېدلو نه بل کار نشي کولی. داسې نشي کولی چې غوږونه د لیدل وکړي او سترګې د اورېدل وکړي. دا قانون همداسې تثبیت شوی دی او ثابت دی. نو دغسې لکه څنګه چې په زندګۍ کې موږ د نیچرل لا او د تکوینی قانون تابع یو، باید په تشریعي لحاظ، په عملی لحاظ هم دغه قانون تابع شو چې کوم هغه ذات رالیږلی چې موږ یې پیدا کړي. زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، زموږ مدبر دی، حی قیوم ذات دی. نو ځکه چې کله موږ دغه شیان واورو د ایمانیاتو، نو په دې موږ پوهېږو چې موږ او تاسو په 100% زندګۍ کې باید د شریعت ته تابع شو. او که کله هم د شریعت تابعګیرت ونه کړو، نو معنا دا زموږ په زندګۍ کې به مشکلات راځي، تکلیفونه به راځي، قتل قتال به راځي، بې امنیتي به راځي، دا رشوتونه، دا ټول شیان چې څومره زیاتېږي دا د انسانانو زندګي خرابوي، ډاکو چتونه خرابېږي. د انسان دغه کوم قوانین چې الله پاک رالیږلي، دروغ به تاسو نه وایي، د دروغ څومره هغه دي تکلیفونه دي، څومره مشکلات پیدا کوي، څومره غمونه پیدا کوي. انسان اعتماد د خلکو په منځ کې ختموي. یو سړی چې په دروغ باندې مشهور شي، هېڅوک اعتبار ورباندې نه کوي، ځکه الله پاک قانون کې دا شی ویلی چې دا به نه کوئ. موږ او تاسو وجود دا دروغ نه وایي، دا په رښتیا باندې روان دی، رشوت نه خوري، ډاکه نه کوي، د بل چا حق نه خوري، د بل چا هغه ته نه ګوري. نو په قانوني لحاظ هم باید دا شی وکړي. اوس دا د لطیف ذات چې کوم یو تشریع و دا مونږ وکړه او دا په نظر کې مونږ او تاسو ونسو، نو بیا به مونږ او تاسو ته شریعت اسانه شي، په شریعت به تل راته اسانه شي.